سلامونه. دلته په مایکروسافت اکسل شیټ کې دغه ډول ډیټا لرم. دا د یو شرکت مربوط ده. غواړم و کارکوونکو ته په دې اړه توضیحات ورکړم. دا توضیحات کېدای شي د پروجیکټر د لارې وي او یا هم په آنلاین شکل د سکایپ او یا مایکروسافت ټیمز د لارې وي. زه غواړم کله چې توضیحات ورکوم، یعنی یو سل چې انتخابوم، په هغه اړه باندې زه توضیحات ورکوم مقابل لوري ته چې دا ښکاره سي چې ما کوم سل انتخاب کړی دی. یعنی کله چې زه سل انتخابوم د هغې سره سم دې دغه ټوله رو انتخاب سي او په بل رنګ دې وښودل سي. د دا کار لپاره زه راځم کنټرول ای وهم تر څو ټوله ډیټا انتخاب سي. د ډیټا تر انتخاب وروسته راځم کنډیشنل فارمیټینګ باندې کلیک کوم، نیو رول، او د نیو رول کې راځم دغه آپشن انتخابوم، یوز ا فورمولا to determine which cells to format. دلته یو فنکشن کاروم مساوي رو فنکشن. وروسته ورته وایم کله چې سل انتخاب سي ته دغه ټوله رو باندې کوم فورمټ چې زه ورکوم هغه فورمټ ورباندې عملي کړه. راځم فورمټ باندې، دلته یو رنګ ورته انتخابوم، د بیلګې په توګه دغه رنګ. اوکې اوس راځم دلته رایټ کلیک کوم، ویو کوډ باندې کلیک کوم او وروسته راځم دغه جنرال پرانیزم ورکشیټ انتخابوم. دلته په مابینځ کې د کوډ په بلاک کې زه ورته وایم چې ټارګټ څه په وکړه، دا زما ټارګټ چې دی دا کلکیولیټ کړه. دا کلوزوم، دا بله کړکۍ هم کلوزوم. اوس چې کله زه هر سل انتخاب کړم د هغه اړوند ردیف چې دی یا رو چې ده هغه ماته هایلایټوي.